د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته د عمري بند او اعدام سزا وغوښتل سول. همدارنګه عمران خان له دندې تر ګوښه کېدو وروسته یو ځل بیا په دنده وګمارل سو. دا چې عمران خان ته چا د عمري بند او اعدام سزا غوښتې او نوموړی څنګه یو ځل بیا په دنده وګمارل سو، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستان کې مخالف ګوندونه وایي عمران خان بغاوت کړی، سزا یې عمري بند یا اعدام دی. په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ویلي چې عمران خان له هیواد او قانون نه ښکاره بغاوت کړی دی او سزا یې د اساسي قانون په 6مه ماده کې واضح درج سوې ده. بلخوا عمران خان بیا پر خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې ټاکنو ته دې راسي. که څه هم کابینې عمران خان له دندې ګوښه کړی دی، خو پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې عمران خان بغاوت کړی دی. د نوموړي د بغاوت که هر څومره غندنه وسي کمه به وي. د پاکستان د اساسي قانون 6مه ماده سخت غداري نومیږي. په وضاحت کې دا راځي څوک چې په زور یا د بلې غیر قانوني لارې قانون مات کړي، خراب یا معطل کړي، هغه به د سختې غدارۍ مجرم پیژندل کیږي او هغه ته به د عمري بند سزا او یا اعدام د پارلمان له لوري ټاکل کیږي. بل خواته د پاکستان ولسمشر ویلي عمران خان دی د سرپرست لومړي وزیر تر ټاکل کېدو کار ته دوام ورکړي. د پاکستان ولسمشر عارف خان علوي ویلي چې عمران خان به د اساسي قانون د 240مې مادې د 4مې فقرې له مخې د نوي سرپرست لومړي وزیر تر ټاکل کېدو پورې پر خپل ځای پاتې وي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان کابینې دفتر په یوه رسمي بیانیه کې اعلان کړی و چې د قومي اسمبلۍ تر منحل کېدو وروسته عمران خان هم نور د دغه هیواد رسمي لومړی وزیر نه دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.